نو په کراچۍ کې به ساه اخلي او تاسو به د ځان دا منډې وګورئ بیا چې کوم خوا به منډې وهئ دلته د نوتیې په سړک هم ځان نه ډبنګي جوړ کړي دي که نه خو که یو غړم بوشو ته به وګورئ چې کومې سوړې پناه کوې ته که یو غړم بوشو تباه به شئ خدای ته وګورئ ښځې کنټرول کوي بچي کنټرول کوي ځانونه کنټرول کوي غیر ضروری اخراجات چې دي ختم ملک نن د قهر او د تباہی په پلیټ فارم ولاړ خبره مې دا کوله چې امام حسین دې خوا ګورئ ما پاړچنار کې یو خبره کړې وه چې که ما ته دا ثابت هلکه مونږ ټول جنت پسې ګرځو که نه ما دا ګیره ولې پرېښېده ستاسو غوندې خویه مخ زما هم خوښ دی چې سهار پرې اګمال مه ګمه داس ګوره ویښته دي او کله هم خوله کې ننوځي او کله هم سپېږمو کې ننوځي که نه دا څه دي تاسو غوندې مخ چې صفا زمونږ هم وی هجي او کریم مریم هم پې مږلی راسې کوتک شارانه جوړ وی مونږ هم خوند را خو دا ولې کړي دي ځکه چې جنت پسې ګرځي مونږ وایو چې دې کې هم جنت ټیک ده ها پړچنار کې مې وی چې که دا ثابته شي چې سینه والو کې جنت دی نو زه به زه توبه په هغې تېر عمر وکاږمه زه توبه په هغې تېر عمر وکاږمه چې تیر شوی دی بے یاره په غفلت کې اشنا تا نه بغیر چې زما کوم عمر تیر دی په هغې توبه وباسم نو زه وایم چې دا دومره کالونه ما سینه نه ده وهلې خدای د هغې راته معافي وکړه او د نن نه بعد مې پرې راباندې کړه ما ته ثابته کوي چې سینه والو کې جنت دی مونږ څه کتابونو والی یو چې نورو کیسو پسې به ګرځو نو بس آسان کار دی لس ورځې سینه وها پوه شوې او میرے نال اشنائی کر او سارا دن خوشحالی کر لس ورځې سینه وها بیا لس کم یو کال لس ورځې کم یو کال چې سه ارامتوب دې خوښۍ کوه جنتي ټیک شو ما ته ثابته کړي بیا زه شیعه کېږم قادیانانو ته مې ویلي قادیانانو ته قاضي یوسف یو د دوی لوی پنډت و د مردانو هغه ته مې ویې خبره 1,40,000 پیغمبران ما منلی دي نو زما څه کور ورانېږي که دا یو پکې ستاسو مو منم ما کور خو نه ورانېږي 1,40,000 کې که زه یو مرزا غلام احمد مو منم زما کور نه ورانېږي خو ما ته ثابته خو که چې دا پیغمبر دی که نه ویل ولې پیغمبر نه دی ما ورته ویلې پیغمبر ښځی که نري په دې مې پوهېږي ویل پیغمبر نه دی مال ښځه خو نه پیغمبر کیږي که نه ویل نه مال د ده په کتاب کې شتې نوح کې لیکلي دي چې زه ناستم زما حیض وشو ده په خپله لیکلي دي خلیفه ورته وایي چې حضرت څنګه رنګ حیض دی ویل چپ اوس حمل شو حمل شو ویل 10 میاشتې زه حامل وم 10 میاشتې پس ما ته دردونه شروع شو او بار وطن د قجورې ناستم زور زور مې کولو نو مرزا بشیر الدین پیدا شو نو ښځه پیغمبر کیږي نه سړی بلاربیږي او لنګیږي نه ټیک شو ما ته دا ثابته کړه چې دا پیغمبر دی زه ټول نسل کې منم ټیک خبره ده مونږ خو پې بیړه نه ورکړي منم ما ته وایي چې ته ذاتیاتو ته لاړې مال ذاتیات نه دي قاضي صاحب خبره صفا ده مجلس خراب شو دې ته مې وویل چې مونږ ته وروره ثابته کې جګړې نشته اوس زمونږ حکومت یېرېږي چې شیعه سني فساد مونږ څه کار دی فسادونه کول فسادیان خو حکومت ته چې اسلام راوستلي په منټ کې په لاس کې دي او نه یې راولي په دې ملک فساد خو دوی جوړ کړی دی مونږ خو نه دی جوړ کړی تاسو وایئ په ایمان چې د محمد رسول الله په قانون کې خیر دی او که د پاکستان
کہ د پیرنگی پا قانون کی خیر دے وائی محمد رسول اللہ سلویخ کالا کہ د پاکستان قانون ترنن لا د پیرنگی دے زما جڑا در تدادا چی و ظالمانو یا بداوائی چی اسلام دیوی رسخت زمانا یا بداوائی چی اسلام دیوی رسخت زمانا یا بداوا د مصطفیٰ د محبت نکوے یا خو اعلانو کئی چی زمون ملک امریکی مذہب دے خلاص زمون ملک روسی مذہب دے خلاص زمون ملک دابل زمون د ترور خاون چی دے چین زمون ملک چینی مذہب دے خلاص نو چوائے اسلام زباں پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں پخلا اسلام اسلام او سرونو کم د کفر بازارونه لگی دلی نو مونږ هو خیر غواړو مونږ الله کا ما یو تجویز پیش کړه چې تاسو چې وایي چې اسلامی نظام د په ملک کې راشي نو شیعو سره به څه چل کوي په دنیا کې داسې مرض شته چې د هغې علاج نشته هر کجا درد دوا آنجا رود هر کجا مشکل جواب آنجا رود د دې علاج بني یعنی مولا دومره ناچیز شو چې د یو معمولی خبرې جواب په مولا سره دی ته خو ماته ووایه چې زه ستاسو په سر کې سپږې زغلوم که نه وایي جي تاسو چې شریعت کوئ دا پنډای کې راته یو اهم سړی وایي شیعو سره به څه چل کوئ مال خلاص د ملک قانون دا به اسلامي د ملک قانون به فقه حنفي وي شیعو د پاره به یو د فقه جعفریه مجتهد کینم د هغې فیصلې د هغه کوي ورته کوي خبره خلاصه اگرچه فقه جعفریه امام جعفر د امام ابو حنیفه استازو په خپل ژوند کې هغه هیڅ تصنیف نه دی کړی یو 900 کال رشتو فقه جعفریه د شیعو مجتهدینو لیکلې ده ما په دې خبرو پوهېږم د دې مجتهدینو لیکلې ده خیر غم ده مونږ ورسره فساد روره نه کوو مونږ د ملک قانون بدلول غواړو په دې ملک کې اکثریت چې دی هغه د مسلمانانو دی او په دې ملک کې اکثریت د مسلک حنفي خلقو دی والله کم په آرام ترغې پرېږدو چې تر څو مونږ د ملک قانون بدل کړی خپل وس به کوو